کاشکې دا روژه اوس هم په مسلمانانو کې داسې نه کېدله چې یوه ورځ په یوه ملک کي بله ورځ په بل ملک کي کاشکې ټولو پر یوه ورځ باندې نیولی لیکن خدا اختلاف ما درته ویله چې ازلي الله جل په تقدیر کې لیکلی دي د دې اختلاف نه دی چې یو بل ته په کافر ووایو یو بل ته په ګمراه ووایو که څوک دلته روژه یو ورځ نیسي که څوک یې بل ورځ نیسي یو بل ته موږ کافر او ګناهګار او ګمراه نه وایو بس چې څوک یې په یوه ورځ نیسي هغه هم یو کتاب ته راوړی دي هغه بل چې په بله ورځ نیسي هغه هم د یو کتاب څه خبرې کوي دا ځان ته خبر ده چې اوس کومه یوه در هغه بلې اولا و افضله ده اصلي حق د چا سره ملګری دی دا خو بې بله مسله ده هغه موږ تاسو ته ویلي دي چې موږ وایو چې په دنیا کې هر ځای میاشت ویل در سره روژه ورسره نیسي اختر جوړوي دغه اصلي حق دا دی خو لاکن که یو سړی وایي چې یا زه خپل په ملک کې میاشت وینم بیا یې نیسم لکه د دې ملک علما چې وایي دا موږ ګناهګاره نه بولو نه یې کافران بولو نه یې بدعتیان بولو نه یې ناروا بولو د دې خپل علمي تحقیق دی په خپل ځای باندې دی خوند یې دا کوي چې د ټولو مسلمانانو په یوه ورځ روژه وایي مقصد دا دی چې الله بلا کیف د مسلمانانو ته یو عظیم نعمت ورکړی دی او الحمدلله د مسلمانانو په زړه کې در اوسه پورې 1400 کاله بعد هم دا قدر پروت دی د یوه نبي دین هم دغونه نه دی چلېدلی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چې چلېدلی دی د نور انبیاو دین دغونه نه دی چلېدلی انبیا چې به ولاړل دین به یې ورسره ختم سو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې 1,40,000 زیاتو کم پکښې پیغمبرانو امتونه راجمع کړې زما امت یوازې پر ډېر دی پر هغو باندې بلکې 2 حصې پر بالا دی پر هغو امتو باندې چې دا امت ډېر وچلېد در قیامته به روان وي چې کله د دې امت څه دین د لاسه یو مخ ووتی بس د مځکې نظام هم ختمېږي بیا د مځکو او د اسمانو دا نظام ختمېږي بیا قیامت راځي او نه به په مسلمانانو په ټولو کافرانو کې ټول کافران په دا رقم اتحاد او اتفاق یو عبادت لري لکه مسلمانان چې روژه لري دا هم د الله تعالی شکر دی د دې سم د مسلمانانو قوت معلومیږي د مسلمانانو اتحاد او اتفاق معلومیږي چې موږ که مسلمانان په خپل مابینځ کې هر رقم اختلاف ولرو خو ګوره د خدای پر دین باندې بیا هر یو اتحاد او اتفاق ته تیار یو د الله تعالی و دین ته بیا سره یو کیږو څه مسلمانان چې اوسېږي که په کفري ملکو کې دي که په غیر کفري ملکو کې دي د دې میاشتې قدر او احترام یې په زړه کې پاته دی او په دغه میاشت په عبادت باندې لمانځي د نړۍ ټول مسلمانان یې لمانځي په کفارو کې په ټوله دنیا کې چې څه دینونه دي کافران هر څه ادیان چې دي په دنیا کې غالبا دا اوس د نیټ دور دی پر دا نیټ باندې پر څرخي چې په دنیا کې 4,500 دینه ګرځي اوس په دا 4,500 دینو کې یو دین لا داسې د اتحاد او د اتفاق عبادت نه لري لکه مسلمانان چې روژه لري موږ د الله تعالی 1000 بار شکرونه ادا کوو چې ربه موږ شکر دی تعالی چې اوس هم پر دې دین مسلمانان پاته دي خیر دی که مسلمانانو کې داخلي څه اختلافات شته خو د الله تعالی و دین ته سره یو دي د رب العزت پر دین باندې اتحاد او اتفاق دی خو کاش دا لږ اختلاف چې راغلی دی موږ کاش چې دا هم نه وای خو دا نسي ختمېدلی دا هم د رب العزت قدرت او تقدیر چلېدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت دا پیشکشي کړې ده چې هغه وخت زه ورته نه و پیدا هېڅوک نه و پیدا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دي چې امت کې به مې 3 ډلې جوړېږي دا به ټول مسلمانان وي خو پر 3 ډلو به تقسیم یو به پر یوه خوا ځغلي بل پر بله خوا ځغلي مسلمانان به یې د کافران نه دي دا خو البته عملي خرابي او عقیدوي خرابي به پکې موجودې وي د دې خرابي په خاطر به نبی علیه السلام وایي دا 2 ډلې دوزخ ته ځي خو برته به د دوزخ راوځي اخري بېرته هغه هم جنت ته راځي شیخ عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله په فتاوی عزیزي کې دا مسله لیکي دا 2 ډلې چې په اسلام کې جوړېږي دا کافران دي نه مسلمانان دي دا جنت ته راځي که نه راځي دی مبارک دا مسله لیکي نبی علیه السلام خو ویلي چې دوزخ ته ځي خو یو پلا ځي دوزخ ته د عقیدې د خرابۍ په خاطر برته دا هم جنت ته راځي هغه یوه ډله چې د نبی علیه السلام هغه به دوزخ ته ځي نه سیده به جنت ته ځي الله دې موږ تاسو په هغه ډله کې شمار کړي زموږ خو خپل پر عقیده ایمان او یقین دی چې موږ په هغه کې یو که موږ په دې باندې پوه سو چې موږ په هغه ډله کې نه یو موږ به رب العزت ته توبه کوو موږ به هغې لارې ته ځان سمو خو زموږ یقین دی چې موږ په هغې کې یو خو بیا هم د الله تعالی څخه به خواست کوو چې ربه د هغې لارې مو مه چپویه هغې لارې ته مو سم کړې چې د دوزخ بوی هم نه ګوري سیده جنت ته روان دي چې هغه اهل سنت والجماعت ډله ورته وایي نو دا اختلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته ولاړی احادیث مبارکانو کې راځي پر عرفات الله تعالی ته خواست وکړي یا الله امت می ټول راوبخښه یا الله زما د امت په مابینځ کې اختلاف مه پیدا کوه الله جل جلاله ورته دا یو ارمان در پر کوم امت تر بخښمه
ګناهګاران د امت هم در بخښمه، خو دا بل ارمان دې نشي پرې کېدی چې اختلاف نه پیدا کېږي. دا زما قضا چلېدله د اختلاف به ضروري پر مشعر الحرام غره باندې د اختر په شپه باندې په مینه مزدلفه کې پر دا ځای ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، الله تعالی ورته وویل چې د امت تر بخښمه دا در سره کوم، د امت ګناهګاران هم چې توبه وکړي الله تعالی یې بخښي، خو اختلاف نه ختمېږي، اختلاف به یې دا زما تقدیر دی. موږ زړه غواړي چې موږ کاشکې نه وای، کاشکې دا روژه اوس هم په مسلمانانو کې داسې نه کېدله چې یوه ورځ په یوه ملک کي بله ورځ په بل ملک کي، کاشکې ټولو پر یوه ورځ باندې نیولی. لیکن خدا اختلاف ما درته ویله چې ازلي الله جل په تقدیر کې لیکلی دي. د دې اختلاف نه دی چې یو بل ته په کافر ووایو، یو بل ته په ګمراه ووایو. که څوک دلته روژه یو ورځ نیسي، که څوک یې بل ورځ نیسي، یو بل ته موږ کافر او ګناهګار او ګمراه نه وایو. بس چې څوک یې په یوه ورځ نیسي هغه هم یو کتاب ته راوړی دي، هغه بل چې په بله ورځ نیسي هغه هم د یو کتاب څه خبرې کوي. دا ځان ته خبر ده چې اوس کومه یوه در هغه بلې اولا و افضله ده، اصلي حق د چا سره ملګری دی دا خو بې بله مسله ده. هغه موږ تاسو ته ویلي دي چې موږ وایو چې په دنیا کې هر ځای میاشت ویل در سره روژه ورسره نیسي اختر جوړوي، دا اصلي حق دا دی. خو لیکن که یو سړی وایي چې یا زه خپل په ملک کې میاشت وینم بیا یې نیسم، لکه د دې ملک علما چې وایي دا موږ ګناهګاره نه بولو، نه یې کافران بولو، نه یې بدعتیان بولو، نه یې ناروا بولو، د دې خپل علمي تحقیق دی په خپل ځای باندې دی. خوند یې دا کوي چې د ټولو مسلمانانو په یوه ورځ روژه وایي، دا بې بله مسله ده. خو بیا هم الحمدلله چې مسلمانانو کې در دې حده پورې دا اتفاق اتحاد پاتې دي. خلک شته، داسې خلک شته چې مسلمانانو کې به اختلاف نورم ډېر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا میاشت د روژې فضیلت بیان کړی دی. یوه خبره لا بل درته کوم. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه په دې امت کې